له دوحې وروسته دا ځل مسکو او انقره د افغان سولې په تړاو به په نږدې راتلونکي کې مسکو او انقره د دوو مهمو غونډو قربانه وي. د مسکو ناسته د روانې مارچ میاشتې په 18مه خو د ترکیې ناسته د اپریل په لومړیو کې ترسره کیږي. یادو دواړو ناستو ته پر افغان حکومت، افغان سیاسونو او طالبانو سربیره د امریکا، روسیې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې د مصالحې عالی شورا له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي ترڅو په دواړو ناستو کې د افغان حکومت استازي او د دوی شمیر په ډاګه کړي. در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک میکنیم. وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همین سطح اشتراک دیگه کشورها و طالبان را معلوم کنن و با مو اساس باز ما هیئت خود تعیین میکنیم. بلخوا طالبانو ته نږدې سرچینې هم وایي چې طالبان په دواړو غونډو کې د ګډون لپاره په چمتووالي بوخت دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي چې د مسکو له ناستې ورهاخوا طالب پلاوی په مشروط ډول د ترکیې په ناسته کې هم ګډون کوي. طالبان شرایط لري چې د ترکیې غونډې ته ځي، هغه به سره د شرایطو ځي. که شرایط ومنل شوه زی به کیدای شي چې شرایط ونه منل شي نشي ولاړ. په مسکو کې د افغان سولې په تړاو غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې هم د افغان سولې په تړاو مهمه او برخلیک ټاکونکې ناسته ترسره شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې ترسره شي. هغه ویلي چې دا ناسته په دوحه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دغو خبرو د چټکتیا په موخه ترسره کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای ونیسي. د افغان سولې په تړاو داسې مهال دغه ناستې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې هم د افغان سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه ورته ناستې شوي، خو کومه مثبته پایله یې نه ده لرلې.